پاکستان څنګه طالبانو ته اخطار ورکړ؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پاکستان طالبانو ته که د سرتیر قاتل راونه سپارل شي د چمن لار نه پرانیزو. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په حکومت فشار راوړی چې تر هغه وخته به په چمن کې د تګ راتګ لاره بنده وي چې د یو پاکستاني سرتیر قاتل ورسپارل شوی نه وي. پاکستاني چارواکو د یکشنبې په ورځ په سمدستي توګه د چمن دروازه وروسته تر هغه د موټرو او خلکو د تګ راتګ پر مخ وتړله چې یو وسلوال شخص چې ګمان کیږي د طالبانو امنیتي ګارد به وي د پاکستان په سرحدي ځواکونو ډزې وکړلې. یو سرتیری یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. په چمن کې د پاکستان د کمشنرۍ مرستیال عبدالحمید ظاهري امریکا غږ ته وویل چې دوشنبه نومبر 14 مازدیګر مهال د لنډې مودې لپاره د چمن لاره پرانستل شوه چې گیر پاتې شوي افغانان او پاکستاني اتباعو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د سوداګرۍ هیڅ موټر نه پاکستان او نه افغانستان ته اوښتی. ښاغلي ظاهري زیاته کړه سرحدي ترمینل د سوداګرۍ لپاره د نامعلومې نیټې پورې بند دی او تر هغه وخته به نه پرانستل کیږي چې هغه قاتل نه وي راسپارل شوی چې د یوه پاکستاني سرتیري په وژلو کې مسؤل دی. یوه ویډیو چې امنیتي کامرې ثبت کړي او په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې پکې ښودل کیږي چې د طالبانو د ډلې څخه یو وسلوال خپله وسله په ډیرې چټکۍ راباسي او په پاکستاني ځواکونو د تګ راتګ په دروازه کې ډزې کوي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي تایید کړه چې دا ویډیو رښتینی ده. ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.